سلامونه نوروز امید ما قدرمنو د هریپور خوا او شا چې څومره افغان مهاجر کیمپس دي او د افغان مهاجرین دي دا غوي د پاره د خوخی خبر دغه ده چې د هریپور ضلعي انتظامی لوري یا د غوي په مرسته باندې د نادرا لخوا یو موبایل چې کوم سرویس ته یا موبایل چې کوم سہولت ده هغه دوی ته ورکړی شوی ده دغه سہولت چې د پښپاړسم نمبر کیم کې چې د دوی ته په عمل باندې راغلی دی د دغه سنټر له لارې به چې دی دوی دلته اندراج کوي دلته به چې کوم د بیرته ستنېدنې پروسه ده په همدغه موبایل سنټر کې چې دی ترسره کیږي او د دې ځای نه به ترو د عمري کیمپ ته یا افغانستان ته د تورخم له لارې اوړي باید یادونه وکړو چې دا په داسې حال کې د هریپور مهاجرینو دپاره دغه سہولت سنټر چې دی رامنځته شوی د نادرا لخوا او د ضلعي انتظامی په مرسته باندې چې هلته د حمزه بابا کیمپ ورسره د تیر 2 ورځو نه چې کوم ناصر باغ سنټر په کار باندې پیل کړی دی په هغه کې د ډېر رش له امله خلک ډېر له پریشانۍ او اندېښنو سره مخ شوي دي له یوې طرف نه بارانونه او له بل طرف نه د خلکو رش د هریپور دپاره دغه موبایل سرویس یا دغه موبایل چې کوم عمل هلته په هریپور کې دوی ته کوم سہولت ورکړی شوی دا د هغوی دپاره ډېر د خوښۍ او د اسانتیا عمل ده همدغه ورته غوښتنه تیر ورځ موږ او زمونږ څو افغان مشرانو د ضلعي انتظامی هنګونه هم کړی وه چې همدغه هریپور ته ورته یو سہولت دی د هنګو او کوهاټ سیمې چې څومره افغان مهاجرین دي هغوی ته هم په خپلو ضلعو کې ورکړي د نورو دغه ډول خبرونو دپاره زموږ د ټیک ټاک اکاونټ ځان سره ضرور فالو کړئ او دا ویډیو مخکې ریپوسټ کړئ چې ټولو ضلعي انتظامیو ته ورسیږي او په خپلو ضلعو کې ورته سہولتونه افغان مهاجرینو ته مهیا کړي او یا ورته په لار واچوي کور مو ودان ډېره مننه